مې یقین نشته په دې بعضو غرو مې یقین نشته دی او ما ستا په وعدو مې یقین نشته که سړی مې خواله راشي د کعبې نه که سړی مې خواله راشي د کعبې نه د یارۍ په دې کیسو مې یقین نشته ډېره زیاته مهرباني د ګران صاحب ناز جسونو مشران دي درمان صاحب دی دې نه علاوه ما سره چې کوم مېلمه راغلی دی عبدالعزیز صاحب ما سره زما ورونه راغلي دي د هغوی ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم په تېره ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره په ګڼ تعداد کې زما دپاره راغلي دي زما د کتاب مخکتنې ته تاسو زه ونازولم تاسو ماله مینه راکړه تاسو ماله عزت راکړو تاسو ماله قدر راکړو د تاسو ټول ما دپاره قابل احترام یې ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ د ټولو مشرانو زه بیا هم شکریا ادا کوم د ګران صاحب هم شکریا ادا کوم او د امین فطرت هغه خواست چې راشي تاسو هغه هم وګورئ هغوی هم ماته ډېره زیات عزت راکړو د ګران صاحب سره د هغوی کوارډینیشن و د هغې په د دې امین فطرت صاحب په مرسته او د ګران صاحب په مرسته زه بونیر ته راغلم په وړومبي ځل ما ډېر زیات انجوی کوم بلکل د مابړ پښتو ادبي ټولنې ډېره زیات شکریا ادا کوم او امین فطرت ستاسو هم مننه زه غواړم چې غزل له سره شریک کړم بیا ټول چې کوم د لرې لرې خلک راغلي دي هغوی به زه به هم بله کڼ ته ځم او منیر ته فرسټ ټایم راغلی یم د پروګرام دپاره نو خوشحاله هم شوم او ستاسو شکریا یو ځل بیا هم ادا کوم زما نه پس به صدر صاحب هم خبرې کوي او تصور مانیروال صاحب هم خبرې کوي او زه ټولو ته خواست کوم چې دلته څوک هم راغلی دی نو هغه ډېر زیات محترم دی زه په ډېرو پروګرامونو کې سټیج په خپله باندې چلوم زه چونکې د ریډیو کمپیر یم نو زه سټیج په خپله باندې چلوم نن مېلمنه یم او بله خبره دا کوم چې تاسو چې څوک هم دلته شعر ویل غواړي یا شعر وایي نو هغې له به تاسو ډاډ او حوصله ورکوئ او خاموشي به اختیاروئ چې یاره دې په دې لفظونو کې څه راوړي دي تاسو لفظونو باندې بیا پوه هم شئ او هغې له به تاسو حوصله هم ورکوئ نه صرف اوس تاسو لپاره دلته راشي سټیج ته او هغې خپل لفظونه تاسو سره شریکوي نو هغې نازول پکار دي ټیک ده که نه تاڼې ورې ټک ووایئ غزل دی چې ستا د یو څو ورځو د مینې محبت نه توبه ستا د یو څو ورځو د مینې محبت نه توبه ستا د خبرو ستا د قدر او عزت نه توبه ستا د یو څو ورځو د مینې محبت نه توبه ستا د خبرو ستا د قدر او عزت نه توبه ما په یقین کوم ما ویل دغه پښتون دی ښه دی ما په یقین کوم ما ویل دغه پښتون دی ښه دی انسان دوکه کړي نور د داسې صداقت نه توبه ما په یقین کوم ما ویل دغه پښتون دی ښه دی انسان دوکه کړي نور د داسې صداقت نه توبه ته لا تعلیم کړې او لګیا یې سوچ د مخکې کوې ته لا تعلیم کړې او لګیا یې سوچ د مخکې کوې ته بس وکړې مړې زه ستا د عظمت نه توبه دغه شعر چې په ماشوم کې چونکې پښتنې جنۍ ته کم نظر کېږي نو دغه شعر ما په خپل ځان باندې لیکلی و چې زیات خلک دا وایي چې مړې ته اوس وکړې خو الحمدلله ما چې په دغې کم عمر کې د څومره خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړو ځای دا ډېر کم خلک وي چې په ډېر لږ وخت کې د ډېرو خلکو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کړي دغه شعر خصوصي ما خپل ځان لیکلی و چې ته لا تعلیم کړې او لګیا یې سوچ ته مخکې کوو ته لا تعلیم کړې او لګیا یې سوچ ته مخکې کوې ته به څه وکړې مړې زه ستا د عظمت نه توبه او زه درکوم مینه ولې مې په کاڼو ولې زه درکوم مینه ولې مې په کاڼو ولې بیا به در نشم نوره ستاسو د مخلت نه توبه زه درکوم مینه ولې مې په کاڼو ولې بیا به در نشم نوره ستاسو د مخلت نه توبه زړه د اخلاص نه ډک عمر د غریبو خلکو زړه د اخلاص نه ډک عمر د غریبو خلکو د داسې ژوند د رښتینۍ او صداقت نه توبه ډېره زیاته مننه خوشحاله راته اوسئ آباد راته اوسئ ژوندي راته اوسئ او تاند راته اوسئ د لقمان صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې هغې په دغې حجره کې زما د کتاب دغه مخکتنه را جوړه کړه او دومره ښایسته پروګرام یې راته را جوړ کړو ډرامې راته هم وکړو زما کتابونه یې هم هغوی له په خپل زړه کې ځای هم ورکړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه سوچ لري چې دا سوچ دی او څنګه زما خپله
خاصوار وایي چې نو بدی وښني دا غزل مې د خلکو درالې کړه بالکل وایم کنه حاجی لازم وي دا غزل مستاس درالې کوم زه تصور باندې روان سي تخواس کوم چې هغه راشي او څه خبرې شریکې کړي دا غي نه بس بدغه غزل تراشم نو پدې مې وښني ډېر